هند ولې له پاکستان نه ښه ده؟ پاکستان افغانستان سره څه وکړل او هند څه وکړل؟ ویډیو تر پایه راسره وګورئ او قضاوت وکړئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ډېر کله به د افغانانو خبرې اورئ چې وایي هندوان له پاکستاني منافقینو ډېر شرف لري او افغان حکومت هم وایي چې هند په سیمه کې د دوی ښه او ستراتیژیک ملګری دی. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله واکمنۍ کې ډېر کوشش وکړ چې د پاکستان سره د افغانستان اړیکې ښې وساتي او دغه هېواد ته 21 سفرونه وکړل، خو کومه نتیجه یې نه درلوده او د پاکستان منافقتونه لا زیاتېدل. کله چې ولسمشر غني واک ته ورسېده، لومړی پاکستان ته سفر وکړ او کوشش یې وکړ چې پاکستان سره د اړیکو نوی باب جوړ کړي، خو کله چې ولیدل نتیجه نه ورکوي، له نورو هېوادونو سره یې اړیکې ښې کړې چې یو پکې هند و. د مودي او غني په وخت کې د افغانستان او هند اړیکې نهایت ښې او پیاوړې شوې. دا چې ولې هند له پاکستان نه ښه ده او د افغانستان په ګټه د فقط وروستۍ موضوع ته اشاره کوو. افغانستان کې د کورونا وبا سرایت کم و او اټکل دا و چې ښایي پیښې ډېرې نه شي او افغانستان ښایي دا وبا ونه ځپي، خو د پاکستان منافقت هر څه بدل کړل. هغه داسې چې په پاکستان کې د بند پاتې افغانانو په اړه پرېکړه وشوه چې هره ورځ به زر نفر دې خوا راوړي او دلته چارواکو د دوی د معاینه کولو او کرنتین کولو لپاره پلان نیولی و، خو پاکستان د موافقې خلاف قصداً زرګونه کسان راخوشي کړل. کرنتین او معاینه هر څه مات کړل او تر 40-50 کسانو پورې په یو وار د سپین بولدک او تورخم له لارې هېواد ته راننوتل، چې له هغې وروسته تاسې ګورئ چې یوازې په کندهار کې تر 100 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې نورې بلا څومره وي. سروبي کې یوه فاجعه جوړه شوې، نورو ولایتونو کې هم پیښې ډېرې شوې چې لامل د پاکستان هم دا قصدي کار و چې غیر له چیکه په هېواد ته زرګونه کسان داخل شول او اټکل دا دی چې په دې کسانو کې ډېری یې کورونا درلوده. خو تازه هند بیا کابل ته 6 لکه د کورونا لپاره کارېدونکي ټابلیټ راواستول. هند له کورونا سره د مبارزې لپاره افغانستان ته د ژمنې په اساس 500,000 هایدروکسي کلوریکین او 100,000 پراسټامول دانې ټابلیټ راواستول. دغه درمل چې د تب او ملاریا لپاره کاریږي، خو اوس د کورونا لپاره هم توصیه شوي دي. د اریانا هوایي شرکت له لارې کابل ته راورسېدل چې افغان حکومت یې له هند څخه مننه کړې ده. په هند کې د افغانستان د سفارت شهرزاد پیر وایي هند د دغه درملو تر څنګ په دغه سخت وخت کې 50,000 ټنه غنم هم د چابهار له لارې افغانستان ته استولی دي او ټاکل شوي تر 15,000 ټنو غنمو مرسته وکړي. نور فقط هم دې موضوع ته فقط قضاوت وکړئ چې هند ولې له پاکستان نه ښه او د افغانستان ښه ملګری دی. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.